دې کې دوه خبرې دي طالبانو. یا داسې واول د اسلام کې الله چې روزه راوسته نو اختیارو خلکو ته خوښه یې روزه نیسي خوښه یې فدیه ورکړي. بیا وروسته طالبانو دا حکم منسوخ شو، من شهد منکم الشهر فلیصم، داسې حکم راغی. یا دا د طالبانو وعلی الذین لا یطیقونه، هغه کسان چې طاقت نه لري د روزې، لکه څوک شیخ پانی، مریض، مرضعه ښځه، حامله ښځه. وعلی الذین لا یطیقونه ففدیة طعام، دوی به څوک ورکوي؟ په حاملې نه رښتیا، په شیخ پانی باندې طالبانو په دې باندې څوک نه، نه مرضعې باندې خو فدیه نه ده، هغې به بیا قضایي راوړي. شیخ پانی باندې پرون چا پوښتنه کړې وه د سوات، د پاکستان سوات نه چا پوښتنه کړې وه، سړی شیخ پانی ده، روزه هم نسي نیولی، پیسې هم نه لري، بیا به څه کوي؟ چې فدیه ورکړي اوس به څه کوي؟ یوې مسله راته پیدا کړه. بیا مې طالبانو په شامي کې پیدا کړله، نو اگر چې د ابن الحمام او د بهرایک باندې شامي رد کړی و طالبانو، بس هیڅ هم نسته د پې. اگر چې هغه لیکلي چې دور المختار متن داسې استغفار و بخښنه د الله نه غواړي شامي وي، نو ګناه خو یې نه ده کړې که نه، دا خو د ده په وس کې نشته ده. نو د استغفار خو هلته چې ګناه یې دغسې د دغه هغه په دا خو د دوی کې تقصیر نشته، شامي وي هېڅ هم نسته پې، خلاص ده بس. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، کتاسې روزه ونیسئ دا د دوی دپاره خیر ده، ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هدایت ته د خلکو دپاره، وبینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله پتا سي دا